بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، په نن لکچر کې د لوړ فشار د پښتورګو په اغېزو باندې خبرې کوو. موږ او تاسو د سترګو، دماغو او د زړه په اغېزو باندې خبرې وکړې. راځو نن د ګردو یا د کیډنیز په هایپرټنسیو اغېزو باندې خبرې کوو. دا چې لوړ فشار په ګردو باندې کوم اغېزې لري ورڅخه یادونه کوو. معمولا په افرنت ارټریول او د ګلومیرول په کاپیلریز کې د مزمن لوړ فشار له امله د دې برخو رزسټنس مقاومت زیاتېږي، جدار سختېږي او اتروسکلروټیک تغیرات رامنځته کېږي. د دې شریانچو او یو د جدار انټیما قسمت تخریبیږي، په هغې کې شحمي او لیفي پلک تشکل کوي او بالاخره د اتروسکلروټیک تغیراتو باعث کېږي چې په دې سره د پښتورګو وظایف له خنډ او د ځنډ سره مخامخ کېږي. نشي کولی چې پښتورګی خپله دنده په ښه ډول سرته ورسوي او لاندې تغیرات په ناروغ کې رامنځته کېږي، لکه د پښتورګو د لارې په غیر نارمل ډول د پروتین او د البومین اطراح کېدل، چې دا د بدن د انکاټیک پریشر د کمښت باعث کېږي. په پایله کې اوزیما صورت نیسي، لومړی د سترګو شاوخوا په اطرافو کې، سفلي اطرافو کې، او که چېرته مشکل اصلاح نه شول نو یو عمومي انسرکه یا جنرالایزډ اوزیما صورت نیسي. دې څخه علاوه په شکر ناروغانو کې د دې تغیراتو په منځته راتګ سره د شکر په ناروغانو کې د پښتورګو د دندې خرابوالی او په 10% واقعاتو کې د پښتورګو امراض په لوړ فشار ناروغانو کې د مړینې باعث کېږي. په دې منظور موږ یو شمېر دواګانې کاروو چې هغه د انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انهیبیټرز څخه عبارت دي، چې دا د پښتورګو د لارې د پروټین او د البومین د اطراح مخنیوی کوي، د دې کچه راکموي، په پایله کې د پښتورګو د وظایفو د بهبود او د ښه والي باعث کېږي. راځو د لوړ فشار کلینیکي څرګندونو ته او کلینیکي لوحې ته. په کلینیک کې د لوړ فشار لومړی د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل مهم دي. د ناروغ په هیسټري کې، میډیکل تاریخچه کې ممکن د لوړ فشار کورنۍ تاریخچه وجود ولري. د ناروغ په حکایه کې، په تاریخچه کې د لوړ فشار د حملو هیسټري موجوده وي. همدارنګه ممکن د لوړ فشار د یو کاز هیسټري موجوده وي، لکه UTI urinary tract infections، او یا هم د نورو اندوکرایني او یا د رینل کازز هیسټري موجوده وي. په ناروغ کې هغه ګیلې او نښې موجودې وي او ناروغ په خپله هیسټري کې ورڅخه بیان وکړي. دې څخه علاوه د لوړ فشار د خطري فکتورونو شتون، لکه د ژوند د سټایل، د ژوند د سطحې بدلون یا تغییروالی، مثلا د فزیکي کار لږ اجرا کول، چاغوالی، د مالګې زیات خوراک، فزیکي کار لږ ترسره کول، د غوښو او د شحمو زیات خوراک، د قوي غذاګانو خوراک. دا ټول هغه څه دي چې د ناروغ په هیسټري کې ممکن موجود وي. کاري محیط، د ناروغ فامیلي ژوند، رواني حالت، دا ټول په دې دلالت کوي چې په ناروغ کې د لوړ فشار د شتون په صورت کې دغه خطري فکتورونه هم وجود ولري. دې څخه علاوه په لوړ فشار ناروغانو کې ممکن په هغه ناروغانو کې چې دوی اوږدمهالي ډول د لوړ فشار د ناروغۍ لاندې وي، د هغې ښکار شوي وي او فشار پکې شتون ولري، ممکن د زړه
د پښتورګو د سترګو او د دماغو کوم اختلاط واقع شوی وي لکه په زړه کې اسکیمیک هارت ډیزیز یا هارت فیلیر یا اریتمیا، همدارنګه په برین کې ترانزینټ اسکیمیک اټاکس یا د اسکیمیا موقتي حملې په دماغو کې چې یو طرف حرکات د سفلي او د علوي اطرافو د لاس او د پښې ضعیفیږي، بیا ناروغ ښه کیږي. او یا ممکن ناروغ د سټروک هیسټري ولري، ناروغ یو طرف فلج شوی وي لاس او پښه، یا ناروغ ونشي کولی په ښه ډول خبرې وکړي. همدارنګه د ناروغ په سترګو کې د دید د لیدلو ستونزې یا د ناروغ د پښتورګو تغیرات، ممکن د دې تغیراتو هیسټري هم د ناروغ په کلینیکي لوحه کې موجوده وي. دوهم قدم کې راځو د لوړ فشار د ناروغ ګیلې. کله چې د وینې فشار د لوړ فشار یو سټیج ته پورته شي، په یو سټیج کې وي، زیاتره حالتونو کې په سیکنډ او یا په تھرډ سټیج کې یا په هایپرټنسیو کریسس هایپرټنسیو ایمرجنسي حالاتو کې ناروغ ګیلمن وي، اعراض لري یا سیمپټمز لري. دغه اعراض په 3 برخو باندې ویشلی شوي دي. لومړی هغه اعراض دي چې د لوړ فشار سره تړاو لري. کله چې فشار پورته کیږي نو ناروغ ته سردردي پیدا کیږي، خصوصا په اکسیپیټل برخه کې، د سر په شاتنۍ برخه کې. همدارنګه د دماغي فشار د جګېدو په صورت کې کله چې عمومي د وینې فشار لوړیږي نو په دماغي انساجو باندې فشار واردېږي، د ناروغ د ګنګسیت باعث کیږي. دې څخه علاوه په لوړ فشار ناروغانو کې وازو کنسټرکشن صورت نیسي، افټرلوډ زیاتېږي او له امله یې پلپیټیشنز د زړه ضربان زیاتېږي او یا هم نارمل وي خو ناروغ د زړه ضربان په خپله سینه کې احساسوي، د ټکان څخه ګیله لري، د زړه د رپېدو څخه ګیلمن وي. همدارنګه په دې کسانو کې د لوړ فشار له امله چې افټرلوډ زیاتېږي، وازو کنسټرکشن صورت نیسي، د پښتورګو اروا کمیږي. همدارنګه وازو کنسټرکشن په پایله کې اروا کمیږي د اطرافو، نو په ناروغ کې د عضلي ستړیا احساس پیدا کیږي، ناروغ د ستړیا احساس کوي. دې څخه علاوه که چیرې فشار په مزمن ډول په یو چا کې لوړ وي او یا هم د لوړ فشار دواګانې کاروي، نو هم د لوړ فشار له امله هم د لوړ فشار د دواګانو له امله په دوی کې جنسي کمزوري پیدا کیږي. همدارنګه په دوی کې انتعاض اریکشن په ښه ډول صورت نه نیسي او امپوټنس واقع کیږي. دوهمه ډله هغه ګیلې دي چې د لوړ فشار د اختلاطاتو سره تړاو لري. کله چې فشار یو ناڅاپي لوړیږي او یا هم په مزمن ډول لوړ پاتې کیږي، نو یو شمېر تغیرات رامنځته کیږي، د اختلاط په ډول ویایي تغیرات صورت نیسي، فاسکولر چینجز صورت نیسي او دغه تغیرات عبارت دي له هیمچوریا یا د پښتورګو د لارې په ادرار کې د وینې اطراح کېدل، په ادرار کې د وینې شتون، د RBC شتون. همدارنګه په لوړ فشار ناروغانو کې چې فشار یو ناڅاپي ډول لوړیږي، د هیمچوریا ترڅنګ پکې د پوزې څخه د وینې راتلل، د پوزې وینې کېدل، یا نازل بلیډینګ اپیسټاکسس چې ورته ویل کېږي. دا هم د هایپرټنشن یو اختلاط ته یا د ټارګټ اورګان ډیمیج په نوم سره یادېږي. دریم تغییر په سترګو کې واقع کیږي چې ویژن یا دید لیدل ستونزه پیدا کوي. څلورم اطرافو کې ستونزې رامنځته کیږي، د اطرافو ضعف صورت نیسي، د دماغو د لنډمهالي اسکیمیک حملو له وجې، ځکه چې په لوړ فشار ناروغانو کې دا ویو جدار سختېږي چې په دې کې دماغي اوعیې هم جدار سختېږي، د دماغو اروا
راکمیږي او د اسکیمیا موقته حملې صورت نیسي. دریم هغه ګیلې دي چې د کوم سیکنډري کاز سره تړاو لري. مثلا په یو ناروغ کې الډوسترونیزم شتون لري چې الډوسترونیزم یوه انډوکرایني ناروغي ده او د لوړ فشار سیکنډري کاز یا علت دی، سبب دی. نو که چیرې په یو ناروغ کې چې لوړ فشار هم لري او ورسره په څنګ کې د الډوسترونیزم اعراض لري لکه د ادرار زیاتوالی، پالیوریا، او یا هم د اوبو ډیر څښاک، د تندې زیاتوالی، پالیډیپسیا، او یا هم عضلي ستړیا یا ضعف موجود وي، نو دا په سیکنډري کاز یا په الډوسترونیزم باندې دلالت کوي چې موږ ته په دې ناروغ کې د لوړ فشار یو سبب را پیدا کوي یا په ګوته کوي. که چېرته په یو لوړ فشار ناروغ کې د زیات خولې کېدو، د زړه د ټکان او د وضعیت په تغییر سره ګنګسیت پیدا کېږي، نو په دې کسانو کې ممکن لوړ فشار د فیوکروموسایټوما له امله صورت نیولی وي چې دا هم د لوړ فشار یو سیکنډري کاز تشکیلوي او موږ ته یو علت د لوړ فشار په ګوته کوي. راځو په دریم قدم کې د لوړ فشار په ناروغانو کې فزیکي موندنو یا نښو ته. په عمومي مشاهده کې ابزرویشن کې د ناروغ په لیدو سره که چېرته په یو لوړ فشار ناروغ کې ټرنکل اوبیسیټي د تنې په برخه کې چاغوالی موجود وي او همدارنګه مون لایک فیس ولري، د میاشتې په ډول، د سپوږمۍ په ډول ګرد مخ ولري، نو ممکن دا په کشنګ سینډروم باندې چې د لوړ فشار یو علت دی دلالت وکړي. همدارنګه که چېرته په یو لوړ فشار ناروغ کې د تنې یا د علوي اطرافو، د سر، د لاسونو او د ټرنک د تنې وده یا انکشاف یا غټوالی نسبت سفلي اطرافو ته زیات وي، نو دا ممکن د لوړ فشار په یو سیکنډري کاز باندې چې هغه د کوارکټیشن آف ایورټا په نوم سره یادیږي دلالت وکړي. په دې حالت کې هم د اسینډینګ د ایورټا په ډیسټل قسمت کې د لیفت سبکلیوین آرټري په ډیسټل قسمت کې په دې ځای کې یو تنګوالی موجود وي. کله چې تنګوالی موجود وي نو د ایورټا د لارې د دوی د سفلي اطرافو ټرایبیوټریز د هغې اروا کمیږي، اما برعکس د علوي اطرافو اروا زیاتیږي چې په دې سره د علوي او د سفلي اطرافو د ودې ترمنځ توپیر، یو جوت، یو څرګند توپیر موجود وي او لوړ فشار هم رامنځته کیږي. د سینې په برخه کې د انټرکوسټل سپیسز د بین الضلعي مسافو او یې ډېرې باریزې وي. همدارنګه په چیسټ ایکسرې کې د پښتورګو په سفلي سرحدونو کې ریب ناچینګ موجود وي لکه د ارې غاښونه. دا په کوارکټیشن اف ایورټا چې د هایپرټینشن یو کاز دی دلالت کوي. همدارنګه په لوړ فشار ناروغانو کې د لوړ فشار او د نبض معیاري یا منظم کتل دي. همدارنګه په علوي اطرافو کې یا په لاسونو کې، په سفلي اطرافو کې یا په پښو کې د اړتیا په صورت کې لکه د کوارکټیشن اف ایورټا په شتون کې باید موږ تاسو فشار په دواړو اطرافو کې وګورو ترڅو موږ ته د فشار توپیر په ګوته شي. دې څخه علاوه د ملاستي په وضعیت کې او همدارنګه د ولاړې په وضعیت کې د فشار کتل دا هم موږ ته د اسینشل او برعکس یا د سیکنډري هایپرټینشن تغیرات په ګوته کوي، شتون په ګوته کوي. همدارنګه د فیمورل نبض کتل په کوارکټیشن اف ایورټا کې د راډیال پلس په نسبت فیمورل پلس ډیر ضعیف وي
ځکه چې موږ یادونه وکړه وړاندې چې په دې کې د سفلي اطرافو اروا کمیږي، نو ځکه د رادیال پلس په نسبت فیمورل پلس په یو ځنډ سره احساس کیږي، یو ډیلی موجوده وي چې دا هم موږ ته کوارکټیشن اف اورټا او یا د سفلي اطرافو اتروسکلروسس په ګوته کوي. په دې کسانو کې د کوم انډوکرایني کاز د تشخیص په خاطر د ناروغ د وزن او د قد اندازه کول، مثلا ممکن په اکرومیګلي کې دغه تغیرات شتون ولري او خپل اکرومیګلي یو انډوکراین کازز دی چې ګروث هورمون زیاتېږي او د جګ فشار باعث کېږي. دې څخه علاوه د قد او د وزن اندازه کول، د ویټ او د هایټ اندازه کول مونږ ته د باډي ماس انډیکس اندازه په ګوته کوي او مونږ ته د ناروغ د وزن زیاتوالی په ګوته کوي. دې څخه علاوه په سترګو کې د هایپرټنسیو تغیراتو د شتون په اړه د کیت واګنر بارکر ریټناپتي د شتون په اړه فندوسکوپیک ایگزامینیشن اجرا کول دي چې دا مونږ ته د لوړ فشار دوام او د هغې د ناروغ انظار او برخلیک په ګوته کوي. څومره چې تغیرات په فندوسکوپیک ایگزامینیشن کې په سترګو کې موجود وي، دا په دې معنی چې د ناروغ د سترګو اختلاطات ممکن ډیر رامنځته شي یا د سترګو اختلاطاتو صورت نیولی وي او په دې کې د ناروغ د رټینا تخریب ډیر زیات موجود وي. همدارنګه د کراټیډ ارټري اسکلټیشن په دې خاطر ترڅو موږ هلته یو د کراټیډ ارټري د لومین تنګوالی یا سټینوسس په ګوته کوو او په اسکلټیشن کې کراټیډ برویټ आवाज اوریدل کیږي چې دا هم د ټرانزینټ اسکیمیک اټاکس یا د سټروک د لپاره زمینه برابروي. همدارنګه د ابډامینل ایورټیک انیوریزم د شتون په خاطر د اسکلټیشن اجرا کول، په دې کې د بطني ایورټا د جدار یو قسمت ضعیفه کیږي او بهر خواته بلجنګ یا پړسوب پیدا کوي چې دا هم اتروسکلروټیک تغیرات په ګوته کوي. دا هم د پښتورګو د اروا د کمښت باعث کیږي، د پښتورګو د تغیراتو د ستونزو د عدم کیفیت د منځته راتګ باعث کیږي او له بله پلوه انیوریزم همیشه د رپچر د چاودلو په خطر کې وي او د ناروغ د ناڅاپي مړینې او د داخلي بطني د ګیډې د داخلي وینې بهیدنې باعث کیږي. دې څخه علاوه د پښتورګو د شریان اسکلټیشن دی چې خدای مکړه کوم سټینوسس پکې د هایپرټنشن یا د اتروسکلروسس له امله رامنځته شوی نه وي او دا هم د پښتورګو د امراضو د ایجاد د پیدا کېدو باعث کیږي او پښتورګي په عدم کفایه یا بې کفایتۍ باندې معروضه کیږي، اخته کیږي. دې څخه علاوه په فشار ناروغانو کې د پخواني سټروک د تغیراتو شتون، مثلا یو ناروغ کلینیک ته مراجعه کوي، روغتون ته مراجعه کوي د لوړ فشار له امله او په ناروغ کې یو کال وړاندې یا څو کاله وړاندې یا موده وړاندې سټروک واقع شوی دی، یو طرف د بدن فلج شوی دی، دا هم ممکن د جګ فشار د ناڅاپي لوړېدا له امله وي او په دې ناروغانو کې د جګ فشار دوام او انظار په ګوته کوي. CVA د سټروک یو بل نوم دی، سریبرو واسکولر اکسیډنټ یا CVA. همدارنګه په لوړ فشار ناروغانو کې د زړه او د سږو د تغیراتو شتون د لوړ فشار له امله موږ تاسو په هایپرټنسیو تغیراتو کې د لوړ فشار په اغیزو کې په زړه باندې یادونه کړې وه چې په زړه کې یو شمېر تغیرات رامنځته کېږي. هارټ فیلیر د زړه عدم کفایه صورت نیسي، د زړه داخلي د وینې فشارونه زیاتېږي، وینه په زړه کې جمع پاتې کېږي. په دې اساس په باکوارډ شکل نشي کولی چې سږي خپله وینه په ډک شوي زړه کې چې په عدم کفایه باندې معروض شوی وي تخلیه کړي. له دې امله په زړه کې یو شمېر اوازونه
اوریدل کیږي لکه مرمر د مختلفو والونو د عدم کفایي له امله، ځکه چې په هارت فیلر ناروغانو کې د هایپرټنشن له امله د زړه عضله لویېږي، د والوونو د والوز څخه د والونو څخه پراخه کیږي او د والوولر انکمپټنس له امله مرمر په ناروغانو کې اوریدل کیږي. دې څخه علاوه په دې ناروغانو کې د زړه آوازونه ممکن ضعیف وي. په هارت فیلر ناروغانو کې که چیرته د میټرال والف سټینوسس موجود وي نو لومړی آواز تشدید کیږي. همدارنګه د سږو د اوزیما له امله په هارت فیلر ناروغانو کې چې د جګ فشار له امله رامنځته شوي وي د سږو د قاعدو کریپیټیشنز یا بایلیټرل بیسل ریلز اوریدل کیږي په اسکلټیشن کې. همدارنګه په هارت فیلر ناروغانو کې د پریلوډ د زیاتوالي له امله وینس پریشر زیاتیږي، وریدي فشار زیاتیږي او اوزیما رامنځته کیږي. راځو په کلینیکي لوحه کې لابراتواري موندنو ته چې یو شمېر معاینات د لوړ فشار په ناروغانو کې د ناروغۍ د دوام د سیکنډري کاز د معلومولو او همدارنګه د اختلاطاتو د شتون او نشتون په اړه یو شمېر معاینات موږ باید اجرا کړو. لومړی روټین لابراتواري معاینات دي چې په هر ناروغ کې باید هغه ترسره شي، لکه د ادرار معاینه. په ادرارو کې د ریډ بلډ سیلز شتون، د هیمچوریا په خاطر د هایپرټنشن د اختلاط د تشخیص په خاطر موږ وړاندې یادونه وکړه چې هیمچوریا د ادرار په ادرار کې د وینې شتون دی د هغې په خاطر. همدارنګه ار بي سي شتون د پښتورګو د وظایفو په عدم کفایه باندې دلالت کوي. دې څخه علاوه که چیرته لوړ فشار د پښتورګو د تغییراتو باعث شوی وي په ادرار کې پروټین موجود وي. همدارنګه که چیرته د فشار په ناروغ کې شکر موجود وي نو په ادرار کې ګلوکوز خارجيږي، اطراح کیږي. دې څخه علاوه د ادرارو مایکروسکوپیک معاینات دي ترڅو موږ په ادرار کې کوم مایکرو ارګانیزم یا بکټیریا یا بل میکروب تشخیص کو چې دا هم موږ ته د یو ټي آی یا د پایلونیفرایټس ښودنه کوي یا موږ ته د فشار د لوړ فشار یو سیکنډري کاز چې هغه د پښتورګو انتانات دي یا په لویه کې د اطراحي سیستم انتانات دي په ګوته کوي. دې څخه علاوه د پولیسایتیمیا چې د لوړ فشار یو کاز دی د هغې د تشخیص په خاطر د هیماټوکریټ اندازه کول دي. دې څخه علاوه د الډوسټیرونیزم د تشخیص په خاطر چې د لوړ فشار یو انډوکراینل کاز دی د سروم د پوټاشیم اندازه کول دي. همدارنګه سرم پوټاشیم یا د ادرار په داخل کې د پوټاشیم اندازه کول دا موږ ته د پښتورګو د وظایفو د ښه او نه ښه په اړه هم معلومات راکولی شي. علاوه پر دې د وینې د یوریا او د کیراتینین اندازه کول چې دا هم موږ ته د لوړ فشار دوام او د پښتورګو د وظایفو په اړه معلومات راکوي. د فاسټینګ بلډ شوګر اندازه کول چې موږ ته د شکر د اندازې په اړه د هغې د کچې او دوام په اړه معلومات راکوي. برسیره پر دې د شحمو اندازه کول دي، د لیپیډ پروفایل اندازه کول دي چې دا هم موږ ته د هایپرلیپیډیمیا یا د اتروسکلیروټیک تغییراتو په خاطر معلومات راکولی شي. همدارنګه د زړه د تغییراتو د تشخیص په خاطر په هایپرټنسیو ناروغانو کې د ای سی جي اجرا کول دي چې دا هم موږ ته اریتمیا د زړه هایپرټرافي همدارنګه د هارت فیلر په اړه معلومات راکولی شي. یو شمېر نور معاینات دي چې په یو شمېر خاصو ناروغانو کې هغه باید ترسره شي لکه تایروید فانکشن ټیسټ یا د تایروید غدې وظیفه‌ایي معاینات. دا هم ډېر مهم دي ترڅو موږ ته د تایروټاکسیکوسیس
یا برعکس د هایپو تایرویډیزم په اړه معلومات راکوي چې دواړه حالات د هایپرټنشن باعث کیږي. همدارنګه په بدن کې د کومې انتاني پروسې د تشخیص په خاطر د وایټ بلډ سیلز د TLC کاونټ اجرا کول دي، ځکه چې هر انتاني پروسه اتروسکلروسیس ته زمینه برابروي او همدارنګه د پښتورګو د انتاناتو باعث کیږي او د جګ فشار د رامنځته کېدا باعث کیږي. همدارنګه په دې ناروغانو کې د چیسټ ایکس ری اجرا کول ترڅو موږ د زړه اندازه وګورو، د سږو تغیرات وګورو، د زړه د سایز اندازې تغیرات وګورو، دا موږ ته په ګوته کوي. دې څخه علاوه د ایکوکارډیوګرافي اجرا کول دي. ایکوکارډیوګرافي موږ ته د زړه په اړه په هایپرټنسیو ناروغانو کې کافي معلومات راکولی شي چې آیا د زړه دنده او جوړښت نارمل دی او که ستونزې پکې رامنځته شوي دي. همدارنګه په هغه ناروغانو کې چې موږ او تاسو پکې د لوړ فشار د یو علت په توګه د پښتورګو په امراضو باندې مشکوک شو، په هغوی کې د پښتورګو د اویو انجیوګرافي اجرا کول دي ترڅو د پښتورګو د اویو اتروسکلروټیک تغیرات یا سټینوسیس موږ تشخیص کړی شو. دې څخه علاوه د پښتورګو د اویو او د هغې د جوړښت MRI دی ترڅو موږ ته د پښتورګو د اویو او د پښتورګو د انساجو په اړه د هغې د نارمل او غیر نارمل والي په اړه کافي معلومات راکړي. د پښتورګو د ریډیو نیوکلایډ سکین اجرا کول دي. دا هم د پښتورګو د اویو او د پښتورګو د وظایفو په اړه کافي معلومات راکولی شي. د ډوپلیکس الټراساونډ اجرا کول دي چې دا هم د پښتورګو د وظایفو د نارمل او غیر نارمل حالت په اړه کافي معلومات راکولی شي. راځو د لوړ فشار درملنې ته یا ټریټمنټ اف هایپرټنشن ته. د لوړ فشار درملنه په دوه ډوله خلکو کې استحباب یا انډیکیشن لري. یو ډله هغه خلک دي چې د لوړ فشار په هر سټیج کې قرار ولري او په ناروغ کې اعراض او نښې د لوړ فشار تاسوس وکړي که په هر سټیج کې وي. دوهم هغه ډله ناروغان دي چې د لوړ فشار په دوهم سټیج کې قرار ولري یا په دې معنا چې د دوی فشار د 150/50 څخه زیات شي یا په ټوله کې د 180/100 څخه د دوی د فشار اندازه لوړ شي. په دې کسانو کې هم د جګ فشار، د لوړ فشار یا د هایپرټنشن ټریټمنټ درملنه انډیکیشن لري. د هایپرټنشن د فارماکالوژیک ټریټمنټ ترڅنګ په لومړي قدم کې د ژوند د سطحې بدلون دی، د ژوند د ډول بدلول دی یا بدلون دی. په دې معنا چې که چیرې یو ناروغ چاغ وي هغه باید خپل وزن کنټرول کړي او باید په منظمه توګه خپل باډي ماس انډیکس وزن او قد اندازه کړي او خپل وزن د کنټرول په اساس باندې د وینې شحم کنټرولېږي، د وینې د ګلوکوز سطحه کنټرولېږي، د اتروسکلروسیس مخه نیول کېږي، د اویو جدار د سختوالي څخه بچ کېږي او د هایپرټنشن تغیرات په بدن کې له منځه ځي. دې څخه علاوه پرهیز کول دي. هغه غذاګانې چې سوډیم ډیر لري لکه غوښې یا شحم لري، غوړې غذاګانې او یا هغه غذاګانې چې په هغوی کې د مالګې اندازه زیاته وي لکه په خپله د مالګې خوراک، د غوښو خوراک، د شحمو خوراک، دا ټول هغه څه دي چې د جګ فشار باعث کېږي، د وینې د غلظت د زیاتوالي باعث کېږي او لوړ فشار رامنځته کېږي.
همدارنګه په پرهیز کولو سره د اویو جدار د اتروسکلروټیک تغییراتو څخه خلاصیږي، د اویو جدار نرم کیږي، وزن کنټرول کیږي په پرهیز کولو سره. د ناروغ د وزن په کنټرول سره هم ټول تغییرات د هایپرټنشن او د هغې ګیلې او نښې په بدن کې له منځه ځي. همدارنګه اکسرساز یا فزیکي تمرین کول دي چې په دې سره هم د شکر، د پښتورګو د امراضو، د چاغوالي څخه یو ناروغ خلاصیږي او د فشار ټول تغییرات په بدن کې له منځه ځي او یا هم کمیږي. په دوهم قدم کې کله چې فارماکالوژیک ټریټمنټ په هغه دوه ګروپه یاد شوو خلکو کې انډیکیشن ولري چې موږ وړاندې یادونه وکړه، په دې توګه ورڅخه یادونه کوو. په ټوله کې 11 ډوله درمل دي چې هغه د لوړ فشار په درملنه کې کارول کیږي. لومړی درمل ډایورټکس په نوم سره یادیږي چې د ادرارو زیاتونکي درمل دي. همدارنګه د پښتورګو د وظایفو د ښه والي باعث کیږي او د وینې د حجم د کمښت باعث کیږي چې په دې سره د زړه د وینې حجم کمیږي، د سوډیم د اوبو اطراح زیاتیږي او د وینې فشار کمیږي یا کنټرولېږي. دوهم درمل بیټا بلاکرز دي یا د بیټا بلاکر دواګانې دي چې دا هم د زړه د حرکاتو د کمښت باعث کیږي. همدارنګه د زړه د تقلصي قدرت د تقلص د کمښت باعث کیږي او دې څخه علاوه د اویو د وازو ډایلیشن باعث کیږي او په دې سره د فشار د کمښت ستونزه د فشار د کمښت باعث کیږي. دریم هم د کلشیم نهي کوونکي درمل دي. هغه درمل دي چې دا هم د زړه د حرکاتو د کمښت باعث کیږي، د اویو د وازو ډایلیشن باعث کیږي او فشار په ناروغ کې کنټرول کیږي. څلورم انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انهبیټرز دواګانې دي چې دا هم د وازو ډایلیشن باعث کیږي، د پښتورګو د وظایفو د ښه والي باعث کیږي او د فشار د کنټرول سبب کیږي. پنځم ګروپ درمل د انجیوټنسین ریسپټر بلاکر دواګانې چې دا هم د انجیوټنسین اغیزې په بدن کې نهي کوي، دا هم د وازو کنسټرکشن مخه نیسي، وازو ډایلیشن رامنځته کوي، د اویو پراخوالی رامنځته کوي او فشار ښکته کیږي. شپږم هم الفا بلاکر دواګانې دي چې دا هم د اویو د پراخېدو باعث کیږي او فشار ښکته کیږي یا نارمل حالت ته راځي، کنټرول کیږي. اووم د سمپتیټیک سیستم مرکزي نهي کوونکي درمل دي چې دا هم د زړه د حرکاتو د کمښت باعث کیږي، هارت ریټ کمیږي، د زړه آوټپوټ کمیږي، د زړه تقلصي قدرت کمیږي او همدارنګه وازو ډایلیشن اویې پراخیږي او د وینې فشار کنټرول کیږي. اتم هم محیطي سمپتولیټیک درمل دي چې په اطرافو کې د سمپتیټیک سیستم اغیزې نهي کوي، د وازو ډایلیشن باعث کیږي، اویې پراخیږي او فشار کنټرول کیږي. نهم هم د اویو پراخونکي دواګانې دي لکه نایټریټس او همدارنګه د اویو مستقیم نهي کوونکي وازو ډایلیټینګ درمل دي چې اویې پراخوي لکه هایډرلزین، دا هم د شریاني وریدي پراخېدو باعث کیږي او فشار کنټرول کیږي. لسم د رینین هورمون نهي کوونکي دواګانې دي چې دا هم د وازو ډایلیشن باعث کیږي او یې د پراخېدو باعث کیږي او فشار کنټرول کیږي. 11 هم د الډوسترون انټاګونیست دواګانې دي چې الډوسترون انټاګونیست دواګانې دا هم د پوټاشیم د جذب او برعکس د سوډیم او د اوبو د اطراح باعث کیږي، په بدن کې د وینې حجم کمیږي او د وینې فشار کنټرول کیږي. راځو په هر یو باندې جدا بحث کوو د هغې په ډوز او په مقدار په توصیه باندې.
په دې کې لومړی ډایورټیک درمل تاسو وینئ چې په مختلفو شکلونو باندې ویشلی شوي دي. په دې کې 3 ډوله ډایورټیک درمل شتون لري. لومړی د تایازاید ډایورټیکس په نوم سره یادیږي چې په لوړ فشار ناروغانو کې په لومړی کرښه کې ځای لري. لومړی مستحضر هایدرو کلوروتایازاید دی چې په پیل کې د 12.5 تر 25 ملي ګرام پورې په ورځ کې یو ځل د سهار مهال توصیه کیږي او تر 50 ملي ګرام پورې په ورځ کې توصیه کېدلی شي. بل مستحضر هم کلورتلیډون دی چې دا هم په همدې ډوز ورکولی کیږي او په ورته اعظمي ډوز پورې تر 50 ملي ګرام پورې توصیه کیږي. بل هم میټلازون دی چې دا هم په همدې شکل توصیه کیږي، په همدې ډوز ورکول کیږي، خو یو څه توپیر موجود دی د هایدرو تایازایډز په پرتله. په دې کې ډوز 1.5 تر 2.5 ملي ګرام پورې ورکول کیږي او اعظمي تر 2.5 ملي ګرام پورې توصیه کېدلی شي په ورځ کې یو ځل. اغیزې ساید افیکټس چې دي هایپوکلیمیا رامنځته کیږي، هایپو مګنیزیمیا، هایپرکلشیمیا او هایپونټریمیا باعث کیږي. دې څخه علاوه د هایپرګلیسیمیا، هایپر یوریسیمیا، هایپرټرایګلیسیریډیمیا، هایپرلیپیډیمیا باعث کیږي. همدارنګه د امپوټنس او د پوستکي د راش باعث کیږي. دوهم ډول ډایورټیک درمل د لوپ ډایورټیکس په نوم سره یادیږي چې د دې ډلې تر ټولو ښه مستحضر فیروسیماید نومیږي چې د لازکس په نوم مشهور دی. دا په پیل کې د ورځې یو ځل سهار وخت 20 ملي ګرام او د هغې په تعقیب موږ کولی شو چې 40 تر 320 ملي ګرام پورې په ورځ کې توصیه کړو. ټولې اړخیزې اغیزې د تایازاید ګروپ ډایورټیکس په ډول دي او دا هم نور مستحضرات چې وینل دلته موجود دي، دا نور مستحضرات دي او کارول کیږي. بل ډله ډایورټیک درمل د الډوستیرون انټاګونیسټ په نوم سره یادیږي یا د پوټاشیم سپیرینګ ډایورټیکس په نوم سره یادیږي چې د پوټاشیم د جذب باعث کیږي او د سوډیم د اوبو د اطراح باعث کیږي. لوپ ډایورټیکس او تایازاید دا د پوټاشیم د کمښت باعث کیږي، اما پوټاشیم سپیرینګ ډایورټیک بیا د پوټاشیم د دوباره جذب باعث کیږي او د هایپرکلیمیا سبب کیږي. نو ځکه باید د پښتورګو په ناروغانو کې موږ دغه درمل ونه کاروو. دا هم ډوز تاسو یې کتلی شئ، په دې ډوز ورکولی کیږي په دې ناروغانو کې. دا هم بیټا بلاکر دواګانې دي چې موږ تاسو یې وړاندې یادونه وکړه. د زړه هارټ ریټ کموي، همدارنګه د زړه کنټرکټیلیټي کموي او په دې سره د فشار د کنټرول باعث کیږي. دا هم مختلف مستحضرات او ډوز. بل هم د کلشیم د چینل نهي کوونکي یا بلاک کوونکي درمل دي چې دا هم د هارټ ریټ د کمښت باعث کیږي، د زړه د تقلصیت د کمښت باعث کیږي او همدارنګه د وازو ډایلیشن باعث کیږي او یې پراخوي او فشار کنټرولېږي. دا هم مختلف مستحضرات دي او تاسو یې دلته ډوز او اړخیزې اغیزې کتلی شئ. بل هم د انجیوټنسین کنورټینګ انزایم انهیبیټر دواګانې دي چې دا هم د وازو کنسټرکشن مخنیوی کوي او یې پراخه کوي
او فشار کنټرول کیږي. دا هم مختلف مستحضرات دي چې ډوز او اړخیزې اغیزې دلته ذکر شوي دي. دا هم انجیوټنسین ریسپټر بلاکر دواګانې دي چې د ایس انهبیټر په ډول اغیز لري، د وازو ډایلیشن باعث کیږي او د فشار د کنټرول سبب کیږي. بل هم د الفا اخیزو نهي کوونکي دواګانې دي چې د وازو کنسټریکشن مخنیوی کوي، د اویو د پراخېدو باعث کیږي او د فشار د کنټرول سبب کیږي. بل هم مرکزي سمپاتولیټیک دواګانې دي چې په مرکز کې د سمپاتیټیک سیستم آوټپوټ نهي کوي د مرکز څخه. دا د زړه د حرکاتو د کمښت باعث کیږي، د کارډیاک آوټپوټ د کمښت باعث کیږي، همدارنګه د وازو ډایلیشن باعث کیږي او فشار کنټرول کیږي. دا هم محیطي سمپاتیټیک سیستم نهي کوونکي دواګانې دي چې د وازو ډایلیشن باعث کیږي، د اویو د پراخېدو باعث کیږي او فشار کنټرول کیږي. دا هم ډوز دی او دا هم ساید افیکټس یا اړخیزې اغیزې. بل هم مستقیم د اویو پراخونکي دواګانې لکه هایډرلزین، دا هم ډوز دی او دا هم اړخیزې اغیزې دي. بل مثال میناکسیډیل دی چې دا هم د شریاني وریدي وازو ډایلیشن د اویو د پراخېدو باعث کیږي او د فشار د کنټرول سبب کیږي. دا هم یو نوی درمل دی چې دی السکرین په نوم سره یادیږي او د رینین د نهي کېدو باعث کیږي. رینین د انجیوټنسین د فعالېدو باعث کیږي او وازو کنسټریکشن رامنځته کوي. خو کله چې موږ السکرین وکاروو نو په دې سره د وازو کنسټریکشن مخه نیول کیږي، وازو ډایلیشن صورت نیسي او د ناروغ فشار کنټرول کیږي. دا هم د الډوسترون هورمون انټاګونیسټ مخالف درمل دي چې د سوډیم د اوبو د اطراح باعث کیږي، همدارنګه د وازو ډایلیشن باعث کیږي، د پوټاشیم د دوباره جذب باعث کیږي، د وینې حجم کمیږي او د فشار د کنټرول سبب کیږي. په دې جدول کې د مختلفو یادو شوو درملو کارول دي نظر عمر او نژاد ته. په هغه ناروغانو کې چې عمر یې له 55 کالو څخه کم وي نو د لوړ فشار په لومړۍ مرحله کې په دوی کې انجیوټنسین انهبیټرز دواګانې کارول کیږي او یا هم بیټا بلاکر دوا کارول کیږي. برعکس په هغه کسانو کې چې د 55 کالو څخه عمر زیات وي په لومړۍ مرحله کې پکې کالشیم بلاکرز او یا هم ډیورټکس کارول کیږي. په دوهم سټیج کې په دوهم مرحله کې بیا یا په هغه خلکو کې چې د لومړۍ مرحلې د درملو سره یې فشار کنټرول نشي نو بیا په دوهمه مرحله کې په هغه کسانو کې چې عمر د 55 کالو څخه لږ وي د لومړي ګروپ درملو سره یو ځای موږ کلشیم بلاکر او یا ډیورټکس کاروو چې په دې سره په دواړو حالتونو کې فشار کنټرولیږي او ښه کیږي. که چیرته د دوو دواګانو په کمباینیشن سره په ګډه کارونه په یو ځای کارونې سره بیا هم فشار کنټرول نشو نو په دریمه مرحله کې په دریم قدم کې بیا موږ کولی شو چې 3 دواګانې یو ځای وکاروو لکه انجیوټنسین انزایم انهبیټرز یا بیټا بلاکرز جمع کلشیم بلاکر او جمع ډیورټکس. که چیرته په 3 دواګانو سره هم فشار کنټرول نشو او ټینګریز یا ریفریکټري هایپرټنشن موجود وو نو بیا موږ د الډوسترون انټاګونیسټ کاروو لکه سپرنولکټون
او یا هم الفا بلاکر دواګانې یا کوم بل درمل ورسره یو ځای کاروو تر څو 4 درمل شي او په دې سره د فشار کنټرول رامنځته کیږي او فشار ښه کیږي. که چېرته بیا هم فشار کنټرول نشو نو باید موږ د کوم سیکنډري کاز د تشخیص په خاطر لاس په کار شو او سیکنډري کاز تشخیص کړو. دا هم د همغه جدول یو بل شکل دی چې په همغه ډول په هغه خلکو کې چې عمرونه یې توپیر کوي باید په لومړی ځل کومې دواګانې وکاروو او څنګه یې وکاروو. درنو محصلینو ستاسو له پاملرنې ډیره مننه. دا و د لوړ فشار د کلینیکي لوحې د تشخیص او درملنې لیکچر چې تاسو ته وړاندې شو. انشاءالله په راتلونکي لیکچرونو کې به د لوړ فشار په عاجلو یا بیړنیو پیښو باندې او د هغې په تشخیص او ټریټمنټ باندې مفصلې خبرې کوو. تاسو ته ښه وختونه او ښې چارې. بریالي اوسئ.